یو داسې کس چې د امریکا په څیر یو زبرځواک یا سوپر پاور دولت ته یې په رڼا ورځ ستوري ورښودلي وو. هغه په 2014 کال کې د امریکا له 100,000 څخه زیات پټ اسناد اغلا کړي او نړۍ ته یې افشا کړي وو. هغه د تیرو 12 کلونو راپدې خوا د امریکا د دولت یو تر ټولو مهم هدف او مجرم دی. خو سره له دې چې د امریکا حکومت ته یې دومره زیان ورساوه، بیا هم نن ورځ هغه په نړۍ کې د یو اتل په توګه یادېږي. خو هغه ولې د امریکا د پټو ادارو اسناد اغلا او بیا افشا کړل، او له دې ټولو سره هغه څنګه د امریکا له منګولو وتښتېده. د 2014 کال د جون د 4 نیټې د سهار لمر د امریکا حکومت ته له لویو ستونزو سره راښکاره شو. د دې ورځې له پیل سره په ډیګنیټي او واشنګټن پوسټ ورځپاڼو کې د امریکا د ملي امنیت ادارې پټ او رازدار اسناد خپاره شول. دې اسنادو نه یوازې امریکایان بلکې په ټوله نړۍ کې د موبایل استعمالونکو حق حیران کړل، ځکه په دې اسنادو کې ښکاره څرګنده وه چې د امریکا دولت په ټوله نړۍ کې په پټه هر موبایل استعمالونکی څاري او د هغوی له هر اقدام څخه خبر دي. په دې اسنادو کې د امریکا د ملي امنیت ادارې هغه پټ پروګرام هم افشا شوی وو چې پریزم یې ورته ویل. پریزم یو داسې پټ پروګرام وو چې د امریکا حکومت به د همدې پروګرام له لارې د ګوګل، اپل او فیسبوک شرکتونو څخه د استعمالونکو شخصي معلومات ترلاسه کول. سربیره پر دې دوی د محکمې یو داسې پټ حکم هم درلود چې له لارې یې دوی کولی شوای چې د ویروزون شرکت د میلیونونو پیرودونکو معلوماتو ته هم لاسرسی ولري. ویروزون په امریکا کې یو مخابراتي شرکت دی لکه په افغانستان کې روشن یا اتصالات. له دې سره په افشا شویو اسنادو کې د ولسمشر اوباما لخوا لیکل شوی د 18 پاڼو یو یاداشت هم شامل وو. په دې یاداشت کې اوباما د استخباراتو چارواکو څخه د هغو بهرنیو هدفونو لیست غوښتی وو په کومو چې باید د امریکا لخوا انټرنیټي بریدونه شوي وای. دا یوازې د افشا شویو اسنادو پیل وو. په افشا شویو اسنادو کې ښودل شوي وو چې د امریکا د ملي امنیت ادارې د هانګ کانګ او چین د پوز کمپیوټرونه هم هیک کړي وو او د انجلا میرکل ټلیفوني اړیکې یې هم څارلې وې. انجلا په هغه وخت کې د جرمني چانسلره وه. له دې سره په افشا شویو اسنادو کې دا هم ښودل شوي وو چې د بریتانیا د حکومت د مخابراتو مرکزي دفتر د خپلو اتباعو د څارنې لپاره یو پروګرام په لار اچولی وو. په افشا شویو اسنادو کې د امریکا د ملي امنیت اداره او د بریتانیا د حکومت د مخابراتو مرکزي دفتر دواړه په دې لټه کې وو چې څنګه کولی شي چې عام خلک وغولوي، پروپاګند خپور کړي او څنګه کولی شي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې عام خلک اغیزمن کړي. په لومړي سر کې هیڅوک نه پوهېدل چې دا اسناد چا لیک یا افشا کړي دي او آیا دا هر څه واقعا رښتیا دي او کنه، ځکه چې رسنۍ مجبورې نه دي چې د خپلو خبرونو سرچینه افشا کړي. خو دقیقاً 3 ورځې وروسته یو کس را پیدا شو چې د دې لوړو او راز لرونکو اسنادو د افشا کولو مسؤلیت یې په غاړه واخیست. دا کس د ایډورډ سنوډن په نوم یو 29 کلن ځوان وو چې ښوونځی یې په نیمایي کې پرې ایښی وو او د امریکا په پوځ کې یې خپل مسلک پیل کړی وو. خو یو کال وروسته له هغه ځایه رخصت شو او په 2015 کال کې یې په میریلینډ پوهنتون کې د امنیت ساتونکي په توګه دنده پیل کړله. ایډورډ سنوډن یقینا په خپلو زده کړو کې بریالی نه وو، خو د هغه د کمپیوټر مهارتونه دومره پیاوړي وو چې CIA هغه له ځان سره په دنده وګماره. له CIA سره د څو کلونو کار وروسته په 2009 کال کې ایډورډ د کمپیوټرونو جوړولو په لوی شرکت ډیل کې دنده پیل کړله. له ډیل شرکت سره په هغه وخت کې د امریکا د ملي امنیت ادارې د کمپیوټر سیستمونو د اپګریډ کولو قرارداد موجود وو او د همدې لپاره هغوی ایډورډ هم په همدې پروژه کې په دنده وګماره. په دې پروژه کې په لومړي سر کې ایډورډ د سرپرست په توګه مقرر شوی وو چې بیا وروسته د هغه مقام د سایبر ستراتیژیست لوړ شو. تر دې ځایه خو ایډورډ د CIA او ملي امنیت ادارې لپاره د الماسو په څیر وو. نو بیا وروسته داسې څه پېښ شول چې هغه د دې ادارو لخوا غدار وبلل شو. په حقیقت کې له سایبر ستراتیژیست څخه غدار ته د ایډورډ د بدلون تر شا یوه پیښه موجوده ده. د امریکا د ملي امنیت د ادارې د کمپیوټرونو د ترمیم او اپګریډ کولو پر مهال ایډورډ پوه شو چې د ملي امنیت اداره د هر ګرځنده ټلیفون کارکوونکي شخصي معلوماتو ته د لاسرسي واک لري. هغه ځینې ریکارډونه هم ولیدل چې په لومړي سر کې یې فکر کاوه چې شاید دا به د کومو نړیوالو مجرمینو ریکارډ وي، خو وروسته پوه شو چې دا د کومو مجرمینو نه بلکې د امریکا د عامو خلکو ریکارډونه دي. په همدې وخت کې د امریکا په کانګرس کې د استخباراتو په موضوع بحث روان وو. رون وایډن چې یو امریکایي سیاستوال دی، هغه د ملي امنیت د ادارې له رئیس جیمز کلیپر څخه په کانګرس کې وپوښتل چې آیا تاسې د امریکا د عامو خلکو شخصي معلومات څارئ او کنه. د کانګرس دا غونډه په تلویزیونونو کې په ژوندۍ بڼه هم خپرېدله. د ملي امنیت د ادارې رئیس جیمز کلیپر د میلیونونو خلکو په وړاندې د دې پوښتنې په جواب کې وویل چې نه، موږ دا کار نه کوو، بلکې زموږ کار یوازې له بهرنیو
اخباراتو سره دی. ایډورډ سنوډن په ژوندۍ بڼه په تلویزیون کې لیدل چې د هغه رئیس دروغ وایي او دې کار هغه سخت په غوسه کړ. هغه دومره په غوسه شو چې له 3 ورځو وروسته یې په ډیل کې خپله دنده پرېښودله چیرې چې هغه په کال کې $2,00,000 عاید درلوده. په 2014 کال کې هغه ډیل پرېښود او د بوز ایلن هیملټن په نوم له یو شرکت سره یو ځای شو. دې شرکت د امریکا د پوز CIA او د امریکا د ملي امنیت ادارو لپاره کار کاوه. په دې شرکت کې هم ایډورډ د ملي امنیت د ادارې په یو پروژه باندې په دنده وګمارل شو. د امریکا د ملي امنیت ادارې ویلي وو چې ایډورډ زموږ له سیستم څخه دومره ډیر فایلونه او اسناد اغلا کړي دي چې د هغوی د شمیر اټکل کول هم ستونزمن دي ځکه چې د دوی شمیر ممکن له 20,000 څخه هم ډیر وي. خو ایډورډ اخر څنګه وتوانید چې دومره ډیر محرم اسناد اغلا کړي او هیڅوک حتی پرې شکمن هم نشي. د حیرانتیا خبره دا ده چې هغه د دې کار لپاره هیڅ کوم پیچلی د هیکینګ سیستم نه دی کارولی بلکې هغه دا ټول کار یوازې په یو کوچنی USB ډرایو سره ترسره کړی دی. خو اخر دا څنګه امکان لري ځکه چې په عادي دفترونو کې د معلوماتو د غلا کېدو له ویرې د USB ډرایو په استعمال بندیز لګېدلی وي. بله دا چې د هر شرکت په سیستم کې چیرته چې محرم معلومات موجود وي هلته هر کارمند معلوماتو ته د لاسرسي واک نه لري. دا خو بیا د امریکا د ملي امنیت د ادارې کمپیوټرونه وو چې په نړۍ کې ځانګړی نوم لري. ایډورډ د دې کار کولو څخه د مخه د خپلې تېښتې پلان جوړ کړی وو او هغه له خپل موقعیت څخه هم ګټه پورته کړې وه ځکه چې هغه د بوز ایلن هیملټن شرکت لخوا د ملي امنیت په یو پروژه کې په کار ګمارل شوی وو. له همدې امله هغه د امریکا په هوایي کې د ملي امنیت د ادارې د میریلند مرکزی دفتر څخه 15,000 میله لرې موجود وو. د هوایي وخت له میریلند څخه 6 ساعته وروسته دی په دې معنی چې کله ایډورډ په خپل د هوایي دفتر کې کار کاوه په هغه وخت کې دی د ملي امنیت د مرکزی دفتر د وخت څخه 6 ساعته وروسته وو. یعنی په مرکزی دفتر کې به هیڅوک هم نه موجود او د رخصتۍ وخت به وو. دوهمه ګټه دا و چې ایډورډ د یو ځانګړي سیستم په وسیله د ملي امنیت د ادارې ټول سیستم ته لاسرسی درلوده. درېیمه ګټه دا و چې ایډورډ په خپله هلته د سیستم مدیر و او د هغه د لوړ مقام له کبله هغه د ادارې ډیری معلوماتو ته لاسرسی درلود. ایډورډ له همدې کاره استفاده وکړله او له 20,000 څخه ډیر محرم اسناد یې په یو کوچني USB ډرایو کې کاپي کړل. د هوایي په دفتر کې یوازې له 4 اونیو کار کولو وروسته ایډورډ د امریکا د ملي امنیت ادارې د منافقت د افشا کولو پریکړه کړې وه. د اسنادو له کاپي کولو وروسته هغه په ډیره چالاکۍ له دفتر څخه ووته او د ناروغۍ بهانه یې وکړله. د ناروغۍ له کبله هغه له دفتر څخه رخصتي واخیستله. هغه خپل موبایل بند کړ او له هوایي څخه سیده هانګ کانګ ته لاړه. له څو ورځو مسلسلو رخصتیو او د هغه د موبایل له بندیدو وروسته د ملي امنیت ادارې ته شک پیدا شو او هغوی د ایډورډ په لټه کې شول. هانګ کانګ ته له رسیدو وروسته ایډورډ له ځینو باوري خبریالانو سره ولیدل او غلا شوي اسناد یې هغوی ته وسپارل. په سبا ورځ همدا اسناد د نړۍ د خبرونو سره ټکي وګرځېدل. د ایډورډ سنوډن لخوا افشا شویو اسنادو د امریکا د ملي امنیت اداره په نړۍ کې په شرمونو وشرموله. بلخوا هلته په امریکا کې په ایډورډ باندې د محرمو اسنادو د غلا او افشا کولو سخت تورونه ولګېدل او هغه یې غدار وباله. د امریکا دولت له هانګ کانګ څخه وغوښتل چې ایډورډ موږ ته راوسپاري خو ایډورډ خپل پلان لا وړاندې جوړ کړی وو. هغه له هانګ کانګ څخه سیده روسیې ته لاړ. روسیې ته له رسیدو سره سم هغه ته اسایلم ورکړل شو. له اسایلم وروسته د 2022 کال په سپتمبر میاشت کې پوتین هغه ته د روسیې تابعیت ورکړ. له هغه وروسته ایډورډ له رسنیو سره ډیرې مرکې هم وکړلې او ویل چې زموږ ټلیفونونه زموږ جاسوسي کوي. هغه وویل چې د امریکا ملي امنیت سره داسې سیستم موجود دی چې د هغه په وسیله هغوی زموږ د ټلیفون د مایکروفون له لارې زموږ شاوخوا غږونه په اسانۍ سره اوریدلی شي. ځینې خلک اوس هم ایډورډ ته غدار وایي خو ځینې نور خلک بیا وایي چې هغه یو اتل دی او هغه د امریکا د ملي امنیت ادارې منافقت ټولې نړۍ ته روښانه کړ.